دا بخون کې او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو کوربه ستاسو ورور حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه ورکې ملغلرې. مینوالو ډېر ډېر سلامونه احترامات نیکې او سپېڅلې هیلې مې ومنئ. مینوالو نن در سره د کراچۍ نه مخاطب یم او غواړم چې نن در سره په پروګرام ورکو ملغلرو کې یو داسې ښایسته پروګرام شریک کړم چې تاسو ته ډېر خوند واخلئ او تاسو یې ډېر خوښ کړئ. مینوالو په کراچۍ کې هر څوک تر شپېتو لکو پښتانه ژوند کوي، ولې دغه پښتانه داسې تاله واله او داسې خواره واره دي چې د دې هغه خپل کلتور د دې هغه خپل رسم و رواج په هغه شکل کې نه دی کوم چې په پښتونخوا کې وو. مینوالو همدغه وجه ده چې په کراچۍ کې د پښتو او پښتنو لپاره هغه ګټورې هلې ځلې تقریبا ډېرې کمې دي بلکې د نش برابر دي. زموږ د وړاندې ده چې په دې ښار کې په زرګونو دوکانونه شتون لري، ولې دلته د پښتو یا د پښتنو د کتابونو هیڅ یو دوکان تر ډېرې مودې ما نه دی لیدلی او نه دلته شتون لرلی. البته په بنارس کې څه وخت وړاندې د نن نه شپږ اته کاله وړاندې یو دوکان ضرور و چې هلته به د پښتنو شاعرانو او ادیبانو کتابونه څه نه څه میلاوېدل. همدغه وجه ده چې که چېرته په کراچۍ کې پښتنو ته به د پښتو د یو کتاب ضرورت شو نو هغه به هغې دپاره ډېره ګرانه وه، ولې دغه ګراني او دغه مشکل تر ډېره حده پورې حل شوی کله نه چې اباسین کتاب پلورنځے دلته چې دی هغه خلاص شوی دی، هغه پرانستی شوی دی. مینوالو دغه کتاب یقینا دغه دوکان زموږ دپاره ډېر د قدر وړ دی، ځکه چې په دغه دوکان کې د پښتنو او د پښتو ژبې هغه کتابونه هم موږ ته په نظر راځي، کم کتابونه چې په پېښور کې هم نایاب وي، کم کتابونه چې په پښتونخوا کې هم نایاب وي. دا زموږ دپاره د ډېر ویاړ او د فخر خبره ده چې د کراچۍ په دې شګلنه او مالګینه خاوره هم داسې زلمي شته، داسې پښتانه مینوال شته چې هغوی د پښتو دغه کتابتون یا دغه دوکان چې دی دا پرانستی دی. مینوالو د دغه کتابتون او د دغه کتابونو د دغه پلورنځي په اړه به د دغه دوکان د مالک سره خبرې اترې کوو، ولې یوه خبره ډېره ضروري ګڼم چې کوم قامونه د کتاب او د قلم سره مینه لري هغه قامونه پیاوړي شي، هغه قامونه سرلوړي شي، هغه قامونه مخورش شي، ولې د دې برعکس هغه قامونه چې کتاب ته شا کي قلم ته شا کي نو هغه ورک شي، هغه قامونه ختم شي. نو راځئ نن در سره دغه د پښتو د کتابونو دوکان د کراچۍ په سیمه په قصبه اسلامیه کالونۍ کې در سره دغه دوکان شریکوم. نو راځئ په وړاندې ځو، دغه دوکان هم ګورو، په دغه دوکان کې پراته کتابونه هم ګورو او د دوکان د واکدار مالک سره هم خبرې اترې کوو. راځئ مینوال.
ګرانو مینوالو څنګه چې ما تاسو ته وویل د دغه دکان په حوالې سره د دغه پلورنځي په حوالې سره چې پکې د پښتو نایاب او هغه نسخې موجودې دي کومې نسخې چې په پښتونخوا کې هم نایابې دي د دغه دکان د چې کوم مالک دی دلته د ده سره خبرې کوو او د ده تاثرات هم ستاسو په وړاندې راولو. السلام علیکم. د ټولو ناول خو زموږ مینوالو ته خپل نوم ووایه. ستاسو نوم څه دی جي؟ هر سلام مخه ستاسو د چینل شکریا ادا کوم چې تاسو موږ د پلورنځي ته رالاست او کوریج راکواسته. زما نوم عبدالرحیم دی د اباسین کتابونو پلورنځي پر نامه باندې دا دوکان موږ خلاص کړی دی په کراچۍ کې تقریبا 1 کال کېږي. ډېره مننه. اباسین دا نوم هم ډېر ښایسته دی چې اباسین کتاب پلورنځی. که لږ راته ووایي چې دا شوق هم څنګه پیدا شو په کراچۍ کې؟ خو چا د پښتو د کتابونو ته دومره پام نه دی، ستاسو دا پام دې اړخ ته څنګه راوګرځېد؟ نو خدای شته کراچۍ خو یو انټرنیشنل ښار دی. په دې ښار کې که وګورو دلته پښتانه دي، بلوچان دي، سندیان دي، د دې سره دا اردو ژبې چې موږ هندوستاني مهاجرین ورته وایي. په دې ښار کې خو ظاهره خبره ده چې یو پښتانه له دې نورو قومونو سره موږ د سیالۍ ژوند تېروو. بیا چې د سیالۍ ژوند تېروو نو ښکاره خبره ده بیا په سیالۍ کې به موږ په خپل تاریخ ځان خبرو کې به نه خبرو. نو بیا د کراچۍ خلک دلته چونکې داسې د پښتو د کتابونو دلته یو خاص دکان ونه، نو موږ به اکثره کتابونه د پېښور نه یا د بلوچستان نه کوټې نه راغوښتلو. موږ ته هم ډېر تکلیف ولو، د خلکو ته هم ډېر تکلیف ولو. بیا خاص کر موږ د دلته د ادبي ټولنې چې کومې دي د پښتو ادیبان شاعران د دوی سره موږ مشوره وکړه. هغوی هم بیا دا راته وویل چې یاره پکار دا دی چې تاسو په کراچۍ کې د پښتو د کتابونو یو پلورنځی خلاص کړه. نو د هغو ادبي ټولنو خاص کر بیا موږ ته دا مشوره راکړې وله. بیا موږ د پلورنځی 1 کال کېږي چې موږ خلاص کړی دی. خو ماشاءالله ښه دی. دلته کوم د کراچۍ کې ادبي ټولنې دي د هغو هم ډېر ښه دي، راځي کتابونه ګوري. نو څه به وایي چې کوم ادبي ټولنې دي، شاعران دي، ادیبان دي، اکثر خلک وایي چې شاعران ادیبان خرچه نه کوي په کتاب. تاسو څه وایئ چې دغه خلک ستاسو نه کتابونه وړي که نه وړي که څنګه؟ نه بالکل څوک دا خبره کوي چې دوی خرچه نه کوي یا کتاب نه اخلي. داسې غلطه پروپاګنډا کړې ده. د کراچۍ خاص کر دلته کومې داسې مشهورې ادبي ټولنې دي لکه کلام ادبي ټولنه ده، سوات او داسې نور ادبي ټولنې ستاسو دا خلک راځي کتابونه هم یې اخلي او هم خلک راولي. بالکل دوی کتاب اخلي هم او لولي هم. که لږ راته ووایي چې تاسو سره کوم نایاب کتابونه دلته شته چې هغه اکثر خلکو ته ډېر په ګرانه میلاویږي؟ کتابونه خو خدای شته څو داسې کتابونه دي چې له موږ سره لکه دا کتاب دی، دا اوس اوریجنل نشته. موږ د دې فوټو کاپۍ ایستلی دی، چا رانه وغوښتې دا موږ ورکړي دي. داسې کې راواخلې دا د یوسفزي قوم کوم تاریخ دی، دا هم د اکثره د خلکو ډېر سخت ضرورت دی. د کراچۍ یونیورسټي یو پروفیسر و د دې خاص کر د دې څو ځله ماته ویلي وو چې یاره موږ د پښتنو په تاریخ باندې تحقیق کوو، موږ ته د یوسفزي قوم د تاریخ سخت ضرورت دی. بیا دوی دپاره دا فوټو کاپۍ ما ایستلې ولې. بیا هم داسې نور پښتانه راځي کتابونه ګوري. له دې سره دا کتاب بل کتاب دی انګریزي استعمار او افغانستان. دا هم ډېر نایابه کتاب دی چې دا میلاویږي نه. موږ راوړي دي پراته دي. له دې سره دا بل دا کتاب دی انګریز راج اور پښتون سیاست. دا کتاب هم لکه نایابه کتاب دی، میلاویږي نه. موږ راوړي دي داسې ډېری کتابونه ستاسو سره شته چې هغه نایاب دي او هغه میلاویږي نه؟ نه میلاویږي. خو بهرحال موږ یخې دي چې یاره کم از کم ولس ته ورسېږي د دوی نه فایده والي. څه به راته وایې د دې روانې ګرانۍ د وجې نه د کتابونو نرخونه به هم زیات شوي، نو آیا اخیستونکي فریاد مریاد خو نه کوي چې ریټونه زیات دي یا څنګه؟ ښکاره خبره ده ریټونه خو ګران شوي دي. خو بهرحال کم خلک چې شعور لري یا د کتاب سره شوق لري هغه بیا ودې ته نه ګوري. ما داسې پښتانه لیدلي دي چې دلته یو کتاب په 3-3 زره روپۍ دی هغو اخیستی دی، ځکه له هغو سره د کام د وطن د تاریخ شوق دی او دوی یې اخلي. خو مجبوري ده. خو بهرحال کتاب دی ګران شوی خو دوی اخلي. تاریخ حوالې سره تاسو خبره وکړه. ما ته چې یو څو ورځې وړاندې پته ولګېده چې تاسو د یو ډېر لوی تاریخدان ارواښاد عبدالعلي غورغشتي صاحب چې دی هغه ستاسو والد صاحب و، ستاسو د هغه بچی. لږ که راته ووایئ چې عبدالعلي غورغشتي صاحب د پښتنو په تاریخ ډېر لیک کړی دی، د هغې په دود دستور، بیا هغه ډېرې اوږدې اوږدې شجرې په اردو کې هم کتابونه لیکلي. د هغې په حوالې سره یو څو مختصر خبرې چې د هغې د پښتنو سره څومره مینه وه، د پښتو د لیک سره څومره مینه وه، او په کور کې چې دی د هغه څنګه ستاسو سره رویه او ناسته ولاړه څنګه وه؟
زمونږ والد صاحب خو د عبدالعلي غورغشتي د ده نوم ولو. تقریبا له نن څخه 2 کاله 3 کاله کېږي چې وفات شوی دی. د هغه چې په خپل کور کې د ده خپله ذاتي لایبرري وګورې تقریبا په هغه کې ډېر نایاب کتابونه پراته دي. نو د هغه ژوند ټوټل زه ژوند د په دې کې تېر کړی چې د پښتنو د تاریخ په حواله باندې تحقیق کولو، کتابونه یې لیکلو. دا ټایم تقریبا د 6 کتابونه چې دي هغه چاپ شوي دي. په هغه کې په پښتو کې هم شته، په اردو کې هم شته. نو بیا د ده د مرګ نه پس هم د دوی 2 کتابه اوس یې موږ چاپ کړلو. اوس یې 2 کتابه دي چې یو افغان انسایکلوپیډیا پر نوم باندې دی. دا به انشاءالله موږ لګیا یو کمپوزینګ کوو، د هغه به هم چاپ سي. او یو بل کتاب دی پښتنو که تهذیب، پښتانه د تهذیب په رڼا کې داسې نومېده، آینه کې. هغه کتاب هم دی چې ده لیکلی دی. انشاءالله کوشش کوو چې هغه موږ زر تر ځای چاپ یې کړو. او کتابونه خیر د هغه ډېر کتابونه دي، تقریبا د 6 کتابونو د ده لیکلي دي. په مارکېټ کې دا ټایم پراته دي. 2 کتابه دي چې د هغه ناچاپه دي. په هغه کې بیا ناول دی چې هغه ناول د بلوچستان د په پښتانه سیمه کې د ده اولنی ناول دی چې ده لیکلی دی. د دې نه مخکې داسې ناول د زموږ د بلوچستان په پښتانه سیمه کې نه ولو. هغه کتاب هم اوس موږ چاپ کړی دی، د اوښکې پر نامه دی. الله پاک دې عبدالعلي غورغشتي ته جنتونه ورکړي. که لږ راته ووایي چې کوم دا کتابونه تاسو د پېښور څخه راغواړئ، یونیورسټي بوک ایجنسۍ سره راغواړئ، که څه ترتیب کوئ؟ بس راځي خو د ډاک په ذریعه باندې داسې ګاډو کې راځي، خرچې په زیاتې راځي. او بهرحال موږ هم ورته ناست یو، موږ خدای به خیر کړي، خرچې زیاتې دي. خو بهر دا کتاب دی دکان دی، دا کامیابه کول غواړي. کراچي کتابونه اکثره موږ نه د پېښور نه راځي، د کوټې نه راځي، د افغانستان نه راځي. که لږ راته ووایي مینوالو ته چې کوم شاعران ادیبان دي، که هغه یو سړی وغواړي چې خپل کتاب چاپ کی یا کمپوز کی، آیا تاسو سره څه داسې پروګرام شته چې هغې ته یو داسې اساني ورکړئ چې هغه ډېر په اسانۍ خپل کتاب چاپ کړي، که څنګه؟ یاره داسې یو هغه موږ فلحال نه دو شروع کړی، خو ډېرو خلکو رابطې راسره کړي دي. د کتاب د چاپېدو یا موږ داسې یو خاص پروګرام ورباندې کړی نه دی. ډېره مننه، یو جهان مننه چې موږ هم دغه وخت راکړو. ګرانو مینوالو، دا و د اباسین کتاب پلورنځي هغه مالک چې تاسو سره خپلې خبرې وکړي، تاسو سره د پښتو د کتابونو په حوالې سره دغه خپلې ګټورې خبرې موږ او تاسو سره شریکې کړلې. هیله لرم چې دغه پروګرام ورکې ملغلرې به تاسو ډېر خوښ کړئ. هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد او کیمرامین SM ساجد ته اجازت ورکوي. چېرته چې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، په الله ګران شئ. د لوی الله په امان.